الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. بمجلس علماء حاضرینو، محترمو متخصصینو، ریاض العلوم مدرسې محترمو استادانو، له هر څه نه مخکې استادانو ته د کامیابه تعلیمي کال د سرته رسېدو او شاګردانو ته د علم د حاصلېدو مبارکي وایو. ورونو، موږ چې کله د تاسې څېرو ته ګورو، د تاسې ځوانیو ته، او بیا له محتمم صاحب له استادانو نه د تاسې د استعدادو پوښتنه کوو، نو دا موږ ته یو امیدواري راوبخي چې الحمدلله د افغانستان د آینده دپاره ډېر ښه ځوانان روزلي دي او روزي یې. اوس داسې تاسې خوارۍ وکړې له ابتدا نه بیا تر تخصصه پورې تر دې ځایه راورسېداست او الله تعالی د توفیق در نصیب کړو، الله تعالی اسباب درته برابر کړو، کورنۍ هم نصرت وکړو، علماو محنت تر سره وکړو، مدرسو زمینه درته مساعده کړه. اول باید دې ټولو شکریه ادا سي او هیڅوک په خپل کمال باندې مغرور نشي، د الله تعالی شکر ادا سي. منت منه که خدمت سلطان همی کنیم، منت شناسازو که به خدمت گذار شدت. داسې الله تعالی ته دا برخه درکړه او دا بخت یې در نصیب کړو، دا د الله تعالی احسان ده. کنې دغسې ځوانان دي په نشو اخته دي، نو همیشه باید الله تعالی په یاد وي او همیشه دا فکر را سره وي چې الله له دې بعد هم د دین په کار کې استعمال کړه، د خلکو د خدمت په کار کې استعمال کړه او په حق لار کې استعمال کړه. بله خبره ورونو، موږ تاسې به داسې سم د وروري مجلس سره کوو، تقریر په شکل به اوږدې خبرې نه درته کوم. دغه فکر چې خدای ناخواسته له سړي سره د تحصیل په وخت کې ملګری وي چې بیا به مې وظیفه څه وي، بیا به مې منصب څه وي، بیا به مې مقام څه وي. ځان ته کمال حاصل که، ځان ورسوه، بیا به هر شی د تا په خدمت کې. بیا که وظیفه غواړې هغه به هم درته رسېږي، که امکانات غواړې هغه به هم درته برابري، خو د تحصیل په وخت کې باید د تاسې توجه ټوله د علم خواته وي. د تاسې فکر ټول باید د استعداد په حاصلولو کې، تاسې باید ټول دې ته متوجه یاست چې کتاب څنګه زده کړو، مسله څنګه حل کړو، استعداد څنګه ښه کړو، امتحان ته څنګه آمادګي ونیسو. په دې باندې باید تاسې مشغوله یاست. بله خبره ورونو، که خپله یاست او که د سبا دپاره معلمان یاست او استادان یاست، نو د دریو شیانو قدر چې چا کړی وي، الله تعالی هغه له علم نه برخمن کړي وي، الله تعالی هغوی نازولی وي. یو څه په کومه مدرسه، کوم مسجد، کومه حجره، کوم درسګاه، کومه دانشګاه، چېرته چې هم اوسئ، د هغه ځای بې قدري مه کوئ. هغه ځای ته د قدر په سترګو ګورئ تر څو له هغه ځای نه یو رنګ واخلئ. که هغه ځای ته ته په سپک نظر ګورې، هغه ځای دې خوښ نه وي، بیا دې د هغه ځای یو شی پرې خوښېږي، بیا هلته ته تربیت هم نسي حاصلولی. دوم، د استاد قدر باید همیشه شاګردانو په نظر کې. حتی داسې هم پېښه سي چې په ټیټو کتابو کې یو څوک د چا استازي، خو وروسته دا د شاګرد هغه علمي درجه او مرتبه تر استاد لوړه سي، شاګردان یې پرې ډېر سي، نوم یې غټ سي، تدریس ساحه یې پراخه سي، خو د استاد باید ډېر قدر وسي.
ځکه د انسان د تربیت لپاره لکه څنګه چې یو اړخ کې بدن غذا ته، اوبو ته، دوا ته ضرورت لري، له بل طرف نه هغه معنوي اړخ، هغه روح بیا معنوي غذا ته ضرورت لري، او معنوي غذا هغه ته له استاد حاصله وي. خو د استاد باید همیشه ډېر قدر وشي، او دریم د کتابو قدر وشي. متاسفانه په ځینو ځایو کې له کتابو سره ډېر داسې بې پروا چلند کېږي. حال دا داسې کتابونو کې حدیثونه لیکلي وي، آیاتونه لیکلي وي، مسایل پکې لیکلي وي، له لویه سره باید د کاغذو، د کتابو، د قلم ډېر قدر موجود وي. نو د دې درې شیانو قدر چې وکړئ، بیا به الله تعالی تاسو ته ښه برخه درکړي. هغه د علم سلسله به هم ښه روانه شي، او که په دغو دریو کې هر یو ته په سپک نظر وکتل، بیا الله دې نه کړي بیا سړی ټول عمر سپک ګرځي. بله خبره هم دا درته کوله ورونو، تاسو خو فارغان کېږئ، تاسو ټولنې ته وړاندې کېږئ، تاسو ولسونو ته ورځئ، تاسو کلیو ته ورځئ، تاسو مساجدو ته ورځئ، تاسو حکومت ته ورځئ، ادارو ته ورځئ. کوشش دا وشي چې له ولس سره د ولس په ژبه خبرې وشي. د ولس په ژبه خبرې دا معنی چې ولس چې شته اړ د هغه ور وښیه، چې د چا لمونځ نه زده لمونځ ور وښیه، چې چا قرآن کریم نه زده قرآن کریم ور وښیه، چې چا مسلې نه زده مسلې ور وښیه، چې چا خط و کتابت نه زده خط و کتابت ور وښیه، چا قرات نه زده هغه ته قرات ور وښیه. او که ته ټول عمر غټې غټې خبرې کوې، چاته د فایده هم نه رسېږي، بنیاد د خلکو پوخ کړه. یعنې دغه مدرسې او دغه پوهنتونونه چې نن ډک دي او دا ښه ښه استعدادونه کې راغونډ شوي دي، که دغو له ابتدا نه دا سلسله نه وای را شروع کړې، دې ځای ته خو نه سوای رسېدی. همداسې که ته په وطن کې خدمت کوې، هغه د ولسونو اړتیاوو ته به ګورې، بیا به سوکه سوکه په مخ ځې، ځان به له ټکره ساتې، له هغو مسایلو لرې ګرځئ چې نه الله تعالی پوښتنه درچې کوي، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایات کړي دي چې ته عملي کا، نه په آخرت کې پوښتنه درچې کېږي، نه په قبر کې پوښتنه درچې کېږي، او تا په دنیا کې اختلافات جوړ کړي دي، او کته پورته کوې له مستحباتو دي واجب جوړ کړي دي، له واجبو دي فرض جوړ کړي دي، له مکروه نه دي حرام جوړ کړي. د دې شیانو سره ډېر پام کوئ. د دې تاوان دا وي چې کله په ټولنه کې د علماو نظریات تقسیم شي، بیا عوام بې اعتماده کېږي چې یو عالم داسې وایي بل عالم داسې وایي، دا څنګه دین ده؟ هغو خوارانو ته خو دا پته نه لګېږي چې هغه عالم هم نه مزاجه خبرې کوي، هغه نه مزاجه خبرې کوي. دین هغه ده چې 1400 کاله را ساتل شوی ده او تر دې ځایه را رسېدلی ده، او هغه یو مستقیمه لاره ده، هغه صراط مستقیم ده. نو د دې سره ډېر پام کوئ چې په شخصي مزاجونو باندې ټینګېدل، ما درته وویل هغه شیان یو خو حلال و حرام دي، غوت خو به کلک ولاړ یو، یو هغه څه دي چې الله تعالی په موږ تاسو باندې لازم کړي دي، او یو هغه څه دي چې د چا یو شی خوښي د چا بل شی خوښي، د چا یوه طریقه خوښي د چا بله طریقه خوښي. ولې د لوی سره په هغه کې اختلاف نه وي. ولې دې سره هم ډېر احتیاط وکړئ چې دا دربدره ملت دا تقسیم نه شي، دا ټوټه ټوټه نه شي. بس ته دا 45 کاله چې دې تنظیمو څومره تقسیم کړی وو، دې خارجانو، دې اشغالګرو، چې ور د کمونیزم څپه وه، شوروي راغلی وو، بیا د سیکولریزم څپه وه، امریکا و ناټو، او اختلافونه پیدا کول، او دا ملت یو د بل په مقابل کې جنګاو. کوشش باید وشي ورونو چې ټول ملت په یو فکر باندې جوړي، بیا به همداسې د هر دښمن په مقابل کې متحدانه ولاړ وي، لکه څنګه چې د انګریز په مقابل کې ولاړو، لکه څنګه چې د شوروي په مقابل کې ولاړو، لکه څنګه چې د ناټو د امریکا په مقابل کې ودرېدو. نو دا هم د تاسې یو ډېر لوی مسؤلیت ده چې دې اړخ ته هم ښه توجه وکړي. یو بل مرض پیدا شوی ده چې څوک راپورته سي سټیج ته ودرېږي، نو هغه د مسؤلینو عیبونه بیانوي، هغه د علماو عیبونه بیانوي، هغه د ټولنې د یو بل کشر عیبونه بیانوي.
حال دا داسې شرعاً د چا عیب باید هغه مرجع ته خصوصي وویل سي چې هغه اصلاح یې په وسه پرېږدي. او بل عیب یې واري معلوم سي چې آیا دا عیب رښتیا ده که نه ده، دا خبره دقیقه ده که نه ده. د مثال په ډول زه تاسو ته مثال در کوم. یو ځای یو کار خراب ده، یو پل ړنګ ده یا یو سړک خراب ده، یو تاوان پېښ سوی ده. هلته ته هغه مسؤل ملامتوې، خو له دې نه یې خبر چې دا پل مثلا یا دا ځای په 10 لکه یا په 20 لکه یا په 100 لکه یا په 1000 لکه جوړېږي. دا له ده سره شته که نسته؟ ګوره یو څوک خو باید هلته ملامت سي چې د هغه یو شی په وس کې وي او بیا یې ته او دا یې نه کوي نو یې ته ملامت کړي. یا مثلا یو سړی د چا ملاقات ته ورځي، هغه ملاقات ورته پیدا نه سي نو دی خفه وي، شکایت کوي، خو په دې نه یې خبر چې دغه وزیر یا دا والی یا دا رئیس دا خو هم په عین حال کې بیرته د یو چا مامور ده، دا خو په سر امیر لري، دا خو رئیس الوزرا لري، دا خو په سر وزیر لري. هغه به په بل کار کومارلی، هغه به تر دې په مهم کار مصروفوي. نه، هغه عذر په نظر کې نه نیسي، هغه خپل شکایت راپورته کوي. له دې سره هغه ټولنه، هغه سلطان، هغه عمرا، هغه مسؤلین، هغه څوکه د خلکو په ذهنو کې بیا سپکېږي. دې اړخ ته باید ډېر متوجه واوسو. موږ تاسې باید د اسلامي نظام هغه عظمت، هغه لویي، هغه اهمیت هغه د خلکو په ذهنو کې وساتو. دا نظام خو داسې په ټوکو په مسخرو نه ده راغلی. دا تاسې غوندې نازکې ځوانۍ په زرهاوو نه په لکاو قرباني سوي دي. ما ته په یو شي باندې یو څو روپۍ ورکړې، دومره قدر یې کوو. او دلته چې د ککریو د 2 میلیونه انسانانو د ککریو په بیه باندې یو نظام جوړ کړی ده، د دې خو باید ډېر قدر وسي. بله خبره دا ده چې د تا په کور کې، په کورنۍ کې ورور، زوی، پلار، د کور نور ماشومان، زنانه په هغو کې یو عیب وي، آیا د باندې بیانوې؟ ولې نه بیانوې؟ په دې ځان په تاوان یې بولې. چې شخصي تاوان یې دغه عیبونه نه بیانوې، چې د ټولې ټولنې تاوان کې د هغه بیا څومره په جرات بیانوې. نو خو معلومداره چې له دې ټولنې سره بې وفایي کوې یا بې باکي کوې او یا د خپل شهرت دپاره داسې څه کوې. نو دې سره مو ورو ډېر پام وي، ځکه تاسې د منبر خلک یاسته، تاسې د محراب خلک یاسته، تاسې د سټیج خلک یاسته. دغو شیانو سره مې احتیاط کوئ. عزت او ذلت دا د الله په لاس کې ده. نه څوک په غټو خبرو عزتمن کېږي، نه په خشکو عزتمن کېږي، نه په انتقادو عزتمن کېږي. عزت د الله په لاس کې ده. ته د الله د دین رسۍ ټینګه کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل وکړه، الله تعالی به دې عزتمن کړي، خدای تعالی به عزت تر وبوي. بله خبره ورونو دا ده چې دا طالبان، دا محصلین، دا مفتي صاحبان، چونکې په افغانستان باندې د اشغالګرو، د ظالمانو، د دین د دښمنانو مختلفې څپې تېرې سوي دي. ډېر ځای خلک ډېر محکوم سوي دي، ډېر ټکول سوي دي. دا تاسې غوندې ځوانان دا د احساس د کمترۍ نه کوي. هر یو دا فکر وکړي چې زه خدمت کولی سم، کار کولی سم، قلم لرم، علم لرم، ژبه لرم، مټې لرم، نظام لرم، باید کار وکړم. چې تم د عزم وکابل یم چې بیا به ته ووینې چې افغانستان کوم ځای ته رسېږي، افغانستان څومره عزت پیدا کوي. دا تېر 2.5 کاله دوره د اسلامي امارت داسې الله تعالی دومره عزت وروباخو چې په اقتصادي برخه کې هم په مخ ولاړه، په امنیتي برخه کې هم په مخ ولاړه، همداسې په سیاسي برخه کې، په ټولو برخو کې دې کې ډېر زیات رول لري. هغه ښه عزم داسې ملګرو کړی ده او هغه نه ستړي کېدونکي هڅې دي. دغه عزم او دغه د محنت او د هڅو فکر باید له ملګرو سره وي چې در سره بیا په کلي کې هم خدمت کولی شي، په کور کې هم کولی شي، په مسجد کې هم کولی شي، مدرسه کې هم کولی شي، په مکتب کې هم کولی شي، په پوهنتون کې هم کولی شي، هر چېرته کولی شي. او که دا فکر در سره وي چې زه د ټول عمر مخدوم یم، داسې نشي کېدی. هر که خدمت کرده و مخدوم شد، آن که خود را دید و محروم شد.
څوک چې د نورو خدمت وکړي بیا یې د خدمت کېږي. داسې نشي کېدای چې بس ته به ځان ته خو رامخته کړي بیا نه ټولنې ته خدمت کولی شي نو کورنۍ ته نه خپل ځان ته. نو دې اړخ ته محترمو متخصصینو د تاسې پامې الله مهربانه د خدای تعالی به له ټولو نه د دې لوی کار واخلي او دا خو د موږ تاسې هغه مسله ده چې د نیک کار اراده شي وکړي الله تعالی اجر درکوي. نو ارادې باید د نیکو کارو د لویو کارو د ښو خدمتو دا له ټولو سره ملګري. بله خبره دا ده ورونو چې د دنیا دسیسې او پلانونه هغه ډېر د دې لپاره جوړ دي چې د مسلمانانو ټولنې تقسیم کی، په تنظیمو یې تقسیم کی، په قومو یې تقسیم کی، په مختلفو ډلو ټپلو یې تقسیم کی. دا تجربې موږ تاسې ولیدې حتی په طالبانو په علماو کې دیني وي د ولسوالیو په نامه اتحادیې وخت جوړې سوې، د قومونو په نامه اتحادیې جوړې سوې، تنظیمونه خو بې شماره. خو اوس چې الله تعالی دا وطن متحد کړی یو موټی سوی او دښمنانو ټولو کوششونو مال او زر او زور له هر څه سره هیڅ لار نشي د اختلاف کې پیدا کولی. دغه چې د هغو په کومه لار کامیابۍ ته رسېدلي یو او الله تعالی خوښه کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښه کړې ده او عملي نتایج وینو چې د اتفاق او د اتحاد او د وحدت لاره ده، دې ته باید ټول ژوند پاتې شي او په دې باندې باید هر څومره قربانۍ ورکړه شي چې دغه له بدخشانه تر هلمنده، له فاریابه تر هراته، تر ننګرهار او تر کندهاره دا ولسونه ټول متحد پاتې شي، بیا به له ټولو مشکلاتو نه خلاص وي انشاءالله. ورونو داسې دلته څومره وخت تېر کړی ده، الله دې وکړي چې دا وخت هم ښه تېر کړی، الله دې وکړي چې خاطرې م ښې وي، الله دې وکړي چې د خپل مادر علمي سره آینده تعلق وي، آینده به خیر ورته ورسیږي. هغه ورونه چې تخصص یې 2 کلن ده او 1 کال نور پاته ده، زه هم تلوار دې نه کوي، د تلوار فکر دې نه کوي، په ډېر اطمینان سره د خپل را روان کاله هم پای ته ورسوي، تر څو یو کمال حاصل کړي، تر څو یو ځای ته ورسوي، تر څو د ټول عمر دپاره عزتمن وي. د موږ تاسې ځوانان 10 کاله 12 کاله 14 کاله 15 کاله خواري وکایي، خو بیا هم هغه کمالونه یې نیمګړي وي، نو بیا ټول عمر شخصیت هم نیمګړی. تاسې کوشش وکړئ چې ځانونه پوره کړئ. د دې دپاره به زه تاسو ته یو څو مثاله پیش کوم. په تاریخ کې که تاسې وګورئ، په افغانستان کې که تاسې وګورئ، هغه ډېر تاریخي خدمتونه، هغه ډېر مهم خدمتونه هغه لویو شخصیتونو کړي دي، هغه کاملو شخصیتونو کړي دي، هغه رسېدلیو شخصیتونو کړي دي. د هغوی باقاعده اثرات وي په منطقو کې. د مثال په ډول د کابل د طلایي جواد حضرت صاحبانو تاریخي خدمتونه کړي دي، تعداد یې کم ولې اثرات خدمتونه یې زیات، په ټول افغانستان اثر وکړو. په دا نږدې کاپیسا کې میا ګل جان صاحب په نامه یو څوک تېر شوی ده، حتی د جهاد اثرات یې لا اوس په دغه سیمه کې تر نورو سیمو جهاد کوي. په دې مشرقي کې نجم الدین اخندزاده صاحب په نامه څوک تېر شوی ده، دغه هغه سلسله د شاګردانو هغه اثرات یې تر اوسه پورې شته، نوم یې هم شته. همداسې د جهاد په دوران کې راواخلئ هغه کسان چې ښه علمونه یې حاصل کړي وو یا د خپله د جهاد په مسلک کې ځان رسولی وو، هغوی هم نیکنامه شو، هم یې کامیابي حاصله کړه. په هر طرف که تاسې وګورئ، که په تخنیک کې وي، که په ساینس کې وي، که په سیاست کې وي، که په علم کې وي، که په علم کې دیني نه په حدیثو کې وي، که په فقه کې وي، که په تفسیر کې وي، خیر د هغه چا رسېدلی دی چې هغوی کمال حاصل کړی دی. دا نور په زرهاو په 10,000 زره فارغین وي، خو فایده یې ډېره کم وي. نو ځکه باید تاسې دا فکر وکړئ چې ښه کمال حاصل کړئ.
چې هغه د کمال په برکت باندې خلکو ته ډېره فایده ورسوي، خلکو ته خیر ورسیږي، خپل ځان ته خیر ورسوي، خپل آخرت ته خیر ورسوي. نو الله تعالی دې توفیق درکړي چې دا پاته وختونه ډېر ښه په حوصله، ډېر ښه په اطمینان او په الله تعالی باندې په ډېر ښه توکل باندې تیر کړي چې روزي رسان هم الله تعالی ده، زمینه هم درته مساعده ده، روغ بدن هم درکړی ده، امن هم شته، استادان هم شته، او دا ماشاءالله صلحاو په زرهاو کتابونه هم درته حاضر دي. د دې ټولو فرصتو باید ښه استفاده وشي، د دې ټولو نعمتونو باید قدر وشي، بیا به الله تعالی تاسې نور هم کامیابه کړي. نو الله تعالی به همیشه کامیابه لره، خدای تعالی مې عزتمن لره، خدای تعالی دې وکړي چې له ښو خاطرو سره، له ښو برخو سره، له ښو استعدادونو سره خپلو سیمو ته ستانه سئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.